الحیاء حیا چې دا شعبة دا یو حصہ دا من الایمان د ایمان. الحیاء حیا شعبة دا یو څانګه دا من الایمان د ایمان نا. حیا د ایمان څانګه دا مطلب دا چې چې حیا وي حیا کوي ستر کوي زنانا یا دا باز خبرې دا سداري خبره نه کوي به حیاي نه کوي به سړتوبي به ادب نه کوي او بلکې د حیا د وجه نه دی چې کوم د باز خبره د مشرانو د وړاندې دی نه کوي دا غي د ادب خیال ساتي ډایرکټ جواب نه ور کوي ولا دا غي د وړاندې داسې بے باکه خبرې نه کوي چې ته حیا ویل شي. نو دغه حیا چې چا کوي نو دغه د ایمان ته حصہ موجود ده د کې ایمان موجود دی او چا کې چې حیا نه د کې ایمان شته خو کمزوري ایمان دی او د کمزور ایمان ولا لپاره په آخرت کې سزاګانې او عذابونه دي. الحیاء حیا چې دا شعبة دا یو څانګه دا من الایمان د ایمان نام. شرم او حیا د ایمان حصہ ده. د ایمان څخه د پاسه او یا حصے دي. بعض علما او یا څنګه بیانې د ایمان نو په هغه کې یو څنګه چې داغه حیا ده. حیا شرم کول حیا کول خو دنیوي امور کې د دین په امر کې به شرم نه کوي. د دین په ځدا کړه کې د سبق بے شرم با یعنی د دین بے شرم به جنت ته ځي. د دین بے شرم چې په دین کې شرم نه کوي او دین زکې اوس کله یو مسله باندې پوری شي د ډایرکټ استاد نه بیا تاسو کوي په یو ځکه بیا پوه نشو بیا پوښتنه کوي په یو مسله نه پوهیږي نو د ځان په یو لږ د پاره د بار بار پوښتنه کوي او په دې کې شرم نه کوي نو دا د دین بے شرم دی. یا د دین د یو مسلې باندې د عمل کولو خبر راغله اسی مثال له خبر نارینو کې دا مسله ډیره ده پټکې نه پسې شرمېږي خلک برا پورې خان نو دې کې اوس حیا د شرم د خلکو نه شرمېږي او کله دین کې بے شرمي شروع کړي نو د خلکو د شرم پروا یو نه کا او د چې کوم دې پټکې په سر کو دا د دین بے شرمه دی به جنت ته ځي. یا زنانه دي جنکې دي دې د لوپټاک سر چې کوم دې په ګو چولي یا سره بربندو یا نن څخه ښکارا نیم پټ نو دې کې ګوره دا بے حیايي ده پکې او کدی لوپټه جوخت سر نه توګه کله کې توګه پکې مخ صرف ښکار لکه د سکاف غونډه کې کله کې توګه لوپټه ځان نه جوخته په سر کړی وي ان ټیم کې کور کې وي کله کور نه بهر وي چرته زی راځي واده خادي وي کوم داسي نو په دې کې د جنکې شرمېږي بیا ولا پورې خلک خان چې دا څنګه لوپټه په سر کړی نو په دې وجه باندې دوس هغه حیا ده. دا حیا درټینګه کده خلکو شرم او خندا ته نه کړ نو دغه د دین بے شرم دی به جنت ته ځي او کنه دې اوس د دین بے شرم نه جوړیږي او د دنیا بے شرم ځان نه جوړي په دنیا کې بے شرمي او بے حیاګيري کوي نو بیا به د جهنم ته ځي. د دنیا بے شرمي در چې لپټه گزار سر بربند کی یا تنګ جامې واچي یا نور داسې بهوده حرکات کوي غړيږي یا نور داسې حرکات نو دا د دنیا بے شرمي ده دې کې جهنم دی. او د دین بے شرمي ده چې په دین باندې عمل کوي نو که خلک در پورې خان دین تی پروانه کی نو دا د دین هغه حیادار دی. د دین بے شرم دی د دنیا حیادار دی نو دی به جنت ته ځي. کم طالب چې په دین کې په علم کې شرم نه کوي د علم پس دکړه کې امولا کیږي هغه ته الله علم ورکي عالم کیږي او چې کوم د علم پس دکړه کې شرم کوي هغه ته خدای به علم نه ورکي. خدي الحیاء حیات دا شعبة دا یو شعبه ده من الایمان د ایماننا شعبه ستوي څنګه المرء سړی مع من احب سړی با د هغه چا سره وي احب چا سره چې محبت کوي. ګوره ذکر د مرء دی المرء نارینه چې دی مرأته یو نه ویلو خو یو نه ویلا اکثر په دې حدیث کې قرآن عظیم شان کې خطاب نارینه ته دی نو مراد دا نه دی چې زنانه ته دین اخلاص دي نه ذکر د سړی وي خو مراد دا حکم عام دی نارینه زنانه ته هم شاملېږي دوړو ته شاملېږي. نو غرض دا دی المرأة یا المرء اوس حدیث کې لفظ د نارینه راغلی دی او مراد نه زنانه هم ده. المرء سړی مع من د هغه چا سره به پاسيږي په قیامت کې احب چې د ور سره محبت کړي وي. تاسو ګورئ دی احب لاندې لیکلي په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې به د هغه چا په ډله کې پاسيږي او الله د هغه چا په ډله کې حسابوي د چا سره چې د محبت کړي. نو ګورئ کله یو انسان په زړه کې مینه د علماو سره وي د اولیاء سره وي نو دیو په آخرت کې هم او په دنیا کې هم الله د نیکانو په ډله کې شمار کی
او کله چا مینا محبت پسړه کې د ډمانو سره وي د بی حیا خلکو سره وي او دا غرض چې کوم د غانا بجانو ټي ویانو او د دې بیکار خلکو سره محبتونه وي نو دی به الله په دنیا او آخرت کې داغي په ډله کې شماري چې څنګه اغي ته الله عذاب ورکړي دا چې بدلم الله عذاب ورکړي ځکه چې داغي د ډله نه المرء سړی چې دی مع دا هغه چا سره به په دنیا او آخرت کې من احب د چا سره چې محبت کوي تاسو ګورئ ته یو چا سره محبت کې د اولیاء سره د علماء سره نو کته هغه چې عالم او ولی نه وي خدا اغي د برکت نه بتا په دنیا او آخرت کې الله د اغي په ډله کې شمار کې د اغي د محبت د وجنه او په قیامت کې چې الله اغي ته کم درجه او مقامات او اجر او ثواب ورکړي نو الله تعالی تاسو ته درکړي په خبره پوه شئ کنه او که یو سړی د بد عمل سره د بد کردار سره د خراب خلکو سره پړ کې مينو محبت ساتي نو کده په خپل خراب نم دی او الله تعالی پر رضا باندې د خراب ډلو د خراب خلکو په ډله کې شمار دی څنګه د هغه کې هغه د پر آخرت کې عذاب او سزا وي تاسو بده د پر عذاب او سزا په آخرت کې بس دې